کنډیشنل فارمټینګ وایو. د کنډیشنل فارمټینګ څخه هدف دا دی چې موږ تاسو یو ټیبل یا ډیټا د کنډیشن مطابق سره وډویا یا د کنډیشن مطابق تغییر او تبدیل پکې راولو. یا مثلا هغه نمبرونه چې هغه مثلا زموږ یو مخصوص نمبر ټاکلی دی چې د هغه نمبر کښته وي هغه نمبرونه په دې رنګ باندې وښیه او هغه نمبرونه چې زموږ یو مخصوص نمبر ټاکلی دی د هغه لوړ وي هغه په دې رنګ باندې وښیه. دا نمبرو ښکاره کول د دې لپاره موږ د کنډیشنل فارمټینګ څخه استفاده کوو. شاید ځینې کسانو په تس کې حاضریم جوړه کړې وي یا مثلا حاضري جوړوي. د حاضرۍ د جوړولو لپاره هم استفاده ځینې کولی سو، د نمرو د ورکولو لپاره هم استفاده ځینې کولی سو. مثلا یو څوک کامیابه دی یو څوک ناکامه دی د هغه لپاره کولی سو چې استفاده ځینې وکړو. راځم مثلا اول د واره سیریل نمبر، دویم سیریل نمبر، ورپسې که چیرې زه ټب ووامه دی په هر سیل کې چې زه یم د هغه سیل څخه د څنګ سیل ته ځي او که انټر ووام بیا لاندې سیل ته ځي. صحیح دی؟ په ټب باندې د څنګ سیل ته ځي او په انټر باندې لاندې سیل ته ځي. مثلا ورپسې په دې ځای کې هم آی ډي نمبر دی، ورپسې د دې څخه وروسته مثلا مثال نوم یې دی، ورپسې دا هم مثلا مارکس یا نمرې. و سیریل نمبر مثلا د یوه څخه تر اینه پورې چې هر څو نمبره کېږي مثلا 10 نفره به زور واچوم. دا 10 نفره شول. ورپسې آی ډي نمبر به د 101 څخه شروع کړمه تر 110 پورې، دا هم 110. ورپسې نوم مثلا اول نوم مثلا د احمد په نامه باندې دی، ورپسې انټر وام. دوهم نوم مثلا د محمود په نامه باندې دی، ورپسې انټر وام. دریم نوم مثلا د مسعود په نامه باندې دی، څلورم مثلا د مختار په نامه باندې دی، پنځم مثلا د سمیع په نامه باندې دی، شپږم مثلا د نجیب په نامه باندې دی، اووم مثلا د نسیم په نامه باندې دی، اتم مثلا د ضمیر په نامه باندې دی، نهم مثلا د زبې په نامه باندې دی، لسم مثلا د نثار په نامه باندې دی. دا هم نثار. اوس د ده نمرې مثلا دا هم لس ښه دا هم مثلا 55 نمرې. صحیح دی؟ ورپسې انټر وامه 80 انټر وامه مثلا 88 مثلا 89 مثلا 58 90 مثلا 58 او دا مثلا 40. اوس دا ټیبل مثلا جوړ شو. په دې ټیبل کې مثلا په دې طرف کې زه ورته لیکم چې یا مثلا ترو او یا هم مثلا فالس. ترو او فالس څخه هدف دا دی چې کامیاب یا ناکام. صحیح دی؟ اوس که چا په دغه نمرو کې مثلا د دغه ټول نمرو کې که چیرې در 55 لوړې نمرې وړي وي هغه کامیابه دی او که د 55 ښکته نمرې وړي وي هغه ناکامه دی. نو راځم مثلا پر دې ځای باندې کلیک کوم. اول د واره به دغه ساده نمبرونه برشای کوم. دا ساحه ما سلیکټ کړله. راځم و کنډیشنل فارمټینګ ته پر دې ځای باندې ګریټر دین مثلا یو عدد ورته ټاکئ چې به هر عدد چې په دغه ټیبل کې چې هر عدد تر دغه عدد غټ و هغه پر دغه رقم باندې هایلایټ کړه. مثلا که چیرې در 50 غټ عدد و تر 50 دغه عدد ټول تر 50 غټ عدد دی نو دا یې سره کړله یا په بل رنګ باندې او دا هم سپین پرېښول. کولی سئ چې دا په دې ځای کې ګرین یې کړئ چې په زرغون ډول باندې مثلا درته ښکاره شي. صحیح دی؟ دا ټول هغه نمبرونه دي چې هغه تر 50 لوړ نمبرونه دي. او یا هم مثلا راځئ بیرته پر دغه ساحه باندې سلیکټوئ یاستې ورته وایاست چې لیس دین هر هغه نمبر چې هغه در 15 مثلا لږ وي هغه راته نښاني که دا در 15 لږ نمبرونه دي نو دی هغه نمبرونه درته نښاني کوي. ورپسې راځئ مثلا په دریم قدم کې مثلا بیټوین مثلا 2 نمبر واچوئ چې د 50 او د 1 ترمنځ وي. د 50 او د 1 ترمنځ چې دي دغه نمبرونه د 50 او د 1 ترمنځ دي. صحیح دی؟ که چیرې تاسو ورته ولیکئ چې د 50 مثلا د 80 ترمنځ دي دغه درې نمبرونه دا د 50 د 80 تر مابینځ دي. صحیح دی؟ پر دې رقم باندې تاسو کولی سئ چې کنډیشنل فارمټینګ د هایلایټ سیل رولز استعمال کړئ. ورپسې ایکوال ټو د ایکوال ټو څخه هدف دا دی چې ته دلته یو نمبر وکړې هر هغه نمبر چې د دې نمبر سره مساوي وي هغه نمبر دی درته ښکاره کوي. صحیح دی؟ د هغه دپاره مثلا تا دلته 55 ورکړی دی دا مثلا مثال دا یم 58. اوس دوه داسې نمبرونه دي چې هغه د 58 یا د دغه سره مساوي دي نو دی تا د هغه نمبرونه هایلایټوي. صحیح دی؟ ورپسې راځئ مثلا
text that contains په دې ځای کې یو ټیکسټ راچوي مثلا په دې ټیبل کې د دې پر ځای باندې به زه دا ساحه سلیکټ کړم راځم و کنډیشنل فارمټینګ ته په دې ځای کې مثلا ټیکسټ that contains مثلا د نیم پر ځای باندې مثال زه نوشته کوم چې احمد اوس په ټوله سیل کې یا په ټوله دغه کالم کې یوازې یو نفر دی چې هغه د احمد په نامه باندې دی نو د احمد په نامه باندې که چیرې د احمد په نامه باندې 10 نفر وي 20 نفر وي هر څو نفره چې وي دی ټوله درته دغه کوي مثلا پر دې باندې به زه کلیک وکړم را بسم دغه بوم د احمد په نامه کړم سیدی دی خپل اړوي ودې ته یعنی ضرورت نشته چې بیا زه بیرته تغییر پکې کې راولم یا بیا د سره څخه مثلا سلیکټ کړم او د کنډیشنل فارمټینګ تطبیق کړم ورپسې ټاپ ان بټم رولز ټاپ ان بټم رولز څخه هدف دا دی چې په دغه ځای کې تاسو یو عدد ورته ټاکئ مثلا ټاپ 10 آیټمز په دې ځای کې تر ټولو لوړ لس دانې آیټمونه راته نښاني کړه اوس که چیرې زه په دې ځای کې مثلا دا څلور کړم دی څلور دانې لوړ آیټمونه یا هغه نمبرونه چې هغه لوړ نمرې دي هغه راته ښکاره کوي دا مثلا د دې لپاره هم استعمالیږي چې تاسو اول نمره دویم نمره او دریم نمره دغه کوئ معلوموي په شي کې صحیح دی د دې لپاره هم استفاده ځینې کولی شئ ورپسې بیا راځئ مثلا و دغه ساحې ته ټاپ 10% په دې ځای کې ما دروس پر د پرسنټ علامه نه دی استعمال کړی نو په دې خاطر به د دې ماته پرسنټ نه راکوي صحیح دی یعنی بیرته پر هغه شپږ نوي باندې پاته دی په دې خاطر باندې پرسنټ نشته په شي کې که چیرې زه پرسنټیج ورکړم د دغه ځای څخه مثلا دا 55% 58% 58% دا چې پرسنټیج ما ورکړي بیا دی هغه لوړ هر څو فیصده چې زما په کار دی هغه فیصدي راته ښکاره کوي ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه چې دا هغه بټم 10 آیټمز تر ټولو کښته 10 آیټمونه دغه مثلا څلور دانې آیټمونه دا رقم دی چې دا تر ټولو کښته دي دا یې په دې ځای کې نمبر ورکړي صحیح دي څلور دانې نمبرونه یو دوه درې څلور نو دا څلور دانې دا رقم آیټمونه دي چې دا کښته دي تر ټولو ورپسې راځي مثلا بټم 10% بیرته دغه د پرسنټ دغه شوله که چیرې تا پرسنټیج ورکړی وي دی د پرسنټیج څخه کښته عدد تا ته 10 دانې 15 دانې هر څو دانې چې تاسو په کار وي کولی شئ چې هغه ځینې واخلئ ورپسې اباو ایوریج چې دی دلته اباو ایوریج څخه هدف دا دی که چیرې ته د دې دغه پیدا کړی وي اوسط کې دې پیدا کړی وي اوسط چې د دې پیدا کوو مثلا ایوریج د دغه عدد ده دا به پر دې ځای باندې به کلیک پر وکړم دا یم انټر د دې ایوریج مساوي کېږي په 8.1 باندې اوس که چیرې زه راسم مثلا پر دې ځای باندې کلیک وکړم اباو ایوریج ښه اباو ایوریج دا یم ښه دا ولې نه دغه کوي ښه دغه نمبرونه هغه نمبرونه دي چې دا تر ایوریج لوړ دي ایوریج خو یې 8.1 دی دی تر 8.1 چې لوړ نمبرونه دي هغه ټول درته نښاني کوي صحیح دی ورپسې بیرته راځم بیا کینسلوم راځم مثلا پر دې ځای باندې کلیک کوم بلو ایوریج څخه عینا هدف د هغه دی مګر د یې کښته عدد درته ښکاره کوي چې تر 8.1 کښته عدد وي نو په هغه ځای کې موږ د بلو ایوریج څخه استفاده کوو ورپسې بیرته راځم که چیرې زه دلته راسم د کلیر رولز ته دی ټوله فارمټینګ چې ما مخکې پر تطبیق کړی و هغه فارمټینګ یې د منځه وړي کلیر رولز دا فارمټینګ به هم د منځه یوسم بیا راځم دغه ساحه سلیکټوم راځم په کنډیشنل فارمټینګ کې ډیټا بار څخه هدف دا دی چې دا تقریبا د عکس په شکل باندې درته ښیي چې مثلا 55 در کومه ځای پر دی 8 در کومه ځای پر دی 8 در کومه ځای پر دی 8 در کومه ځای پر دی دا د عکس غوندې شکل لري خو تاسو چې کچیر کالم غواړئ چې سلیکټ کړئ یا د یو کالم ډیټا غواړئ چې وګورئ دغه لپاره به کالم سلیکټوئ او کچیر غواړئ چې یو مخصوصه ډیټا وګورئ دغه لپاره به ډیټا سلیکټوئ په دې ځای کې هغه ساحه به فقط سلیکټوئ اوس په دې ځای کې مثلا دا مختلف رنګونه دي چې کوم رنګ ستا خوښ دی کولی شئ چې هغه رنګ استعمال کړئ یا پر هغه ډول باندې ښکاره کړئ درته ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده دا بیا مختلف رنګونه ورکوي اول د واره به زه راسم دغه فارمټینګ چې دی دا فارمټینګ به یې زه کلیر کړم دا کلیر شو راځم مثلا پر دې باندې کلیک کوم دا مختلف رنګونه دي اول د واره تر ټولو لوړ رنګ چې دی هغه مثلا دا تقریبا یو څه سور دی دا شپږ نیوي دي تر شپږ نیوي چې کښته دی هغه دغه 9 دی تر 9 چې کښته دی هغه دغه 8 دی دغه رنګ او دا رنګ فرق سره کوي
نو دا ټول رنګونه فرق سره کوي، هر یو په جلا جلا رنګ باندې درته ښکاره کوي. صحیح دی؟ ورپسې راځي مثلا شاید پر دې شکل باندې وغواړي، ټول یو رنګ وي مګر یو تیز یو خام، پر دې رقم باندې. ورپسې د دې څخه وروسته راځي مثلا دا ساحه باندې کلیک کوئ، په دې ځای کې هغه نمبرونه چې هغه مثلا تر 88 سره مساوي یا تر 88 لوړ وي هغه ته د زرغونه علامه ورکوي چې لوړه ده. ورپسې دا یعنی د خطر په دغه کې دی، حالت کې دی، او دا مثلا ناکامه دی مثال. صحیح دی؟ نو پر دې رقم باندې موږ کولی شو چې کنډیشنل فارمټینګ استعمال یې کړو. اوس که چیرې ستاسو هدف دا وي چې په دې ځای کې ته ورته نوشته کړې چې کامیاب یا ناکامه، صحیح دی؟ نو د هغه لپاره مساوي لیکمه اف. که چیرې دا ګریټر دن 55 وي، صحیح دی؟ نو کاما ترو ولیکه، کنې نو فالس ولیکه. اوس دته فالس لیکي په دې خاطر باندې چې د 55 سره مساوي دی، د 55 غټ نه دی. نو دغه ساحه بیرته دغه رقم یې سلیکټوو، تر اخره پرې راولو، تر دې ځایه پورې تروسو دا تر اخره پورې ترو راځي، یوازې دغه اخره بیا فالس راځي. په دې خاطر باندې چې موږ 55 کنډیشن ورکړی دی، تر 55 که چیرې کښته نمرې وي هغه ناکامه دی، تر 55 که چیرې لوړې نمرې وي هغه کامیابه دی. صحیح شو؟ بله؟ ښه، په دې ځای کې بیا دغه کومه ښایي کومه درته دلته اول د واره مساوي لیکمه، بیا اف کنډیشن لیکمه، دا کنډیشن دی. اف کنډیشن باندې چې مې کلیک وکړئ غواړم چې دغه ساحه چک کړم. دا ساحه که چیرې تر 55 غټه وه مثلا، دا وار به مثلا 45 ورکړم. که در 45 غټه وه نو کاما ورکړه، چې ورته نوشته کړه، ترو ورته نوشته کړه، کنې نو فالس ورته نوشته کړه. دا به انټر کړم، دا ترو، دا خو تر 45 غټ دی دا عدد. ورپسې د دې څخه وروسته هر عدد چې تر 45 غټ دی هغه ټول ته ترو راولي، دغه فقط که شوم تر اخره پورې یوازې اخر عدد یې فالس راولي. اوس که چیرې زه راسم مثلا د دغه پر ځای باندې زه 45 نوشته کړم، دی خپله دا دی فالس کوي، یعنې بیا دې ته ضرورت نشته چې ته بیرته د سره څخه تغییر او تبدیل پکښې راولې. صحیح دی؟ دا کنډیشنل فارمټینګ دی.